بسم الله الرحمن الرحیم. درس به شروع کو. نن وایو اکسس سنټر. ایسف اکسس سنټر اپشن چې دی دا د هغو کسانو لپاره دی چې معیوب وي، یا مثلا سترګې دید نه لري، یا لاسونه یا نه وي، ګوتې نه وي. صحیح دی. اکثریت د هغو لپاره اسانتیا ده. دا ټوله برخه د هغو لپاره جوړه ده. تاسو هم کولی شئ استفاده وکړئ. سٹارټ میګنیفایر په دې باندې چې کله کلیک کوئ تاسو ته میګنیفایر راولي، یا هم زربین ورته وایي، چې هر شی ورته وایي. تاسو ته صفحه نږدې کوي. صحیح دی. په شاګردانو سوال نه کولو ستاسو صفحه څنګه نږدې کېږي، دغه ځای کې نږدې کېږي. میګنیفایر باندې کلیک وکړئ، مثبت باندې کلیک کوئ، صفحه څنګه کوي؟ نږدې کوي. منفي کلیک کوئ، صفحه لرې کوي. شارټکټ یې دی وینډوز کی مثبت، صفحه نږدې کوي، وینډوز کی منفي، صفحه لرې کوي. صحیح دی. بیا ویو حالتونه لري. اوس فول سکرین دی. که لینز ورته وایي بس تاسو له پوینټر سره یو لینز پیدا کیږي چې هر اپشن ته ورځي هغه ځای درته غټ ښکاروي په دې شکل. صحیح دی. دته لینز شکل وایي. او که غواړئ چې مثلا د ډاکټ شکل وي، دا بیا صفحه په دوه برخو ویشي. لاندې درته نارمل سایز ښکاروي او پورته بیا څنګه کوي؟ سایز یې غټوي. بس هر اپشن ته ورځي پورته یې نږدې ښکاروي. وینئ دلته چې هر چېرته پوینټر وړئ هلته درته په نږدې شکل ښکاروي. دې ته ډاکټ شکل وایي. فول سکرین کوم نه غوښته بیرته کلوز. بل اپشن لرو سٹارټ آن سکرین کیبورډ دی. د کیبورډ د سکرین کیبورډ راوړي، یعنی په هغه صورت کې چې تاسو یا مثلا بعضې ټایپینګ سره اول نه بلده وئ له دې کیبورډ نه استفاده کوئ، او یا هم د کمپیوټر کیبورډ مو خراب وي. صحیح دی. بعضې بټن کار نه کوي، نو تاسو کولی شئ له دې کیبورډ نه کار واخلئ. په آن سکرین باندې کلیک کوئ، او یا هم شارټکټ لري رن راخلاصوئ. او رن کې څه لیکئ؟ او اس کې لیکئ، او کې ورته وایه تاسو ته د آن سکرین کیبورډ راخلاص کولی شئ استفاده پرې وکړئ. بل اپشن سٹارټ نریټر دی. په دې باندې چې کلیک کوئ کمپیوټر خبرې کوي. صحیح دی. دغه مانیټور خرابه دی. Select playback device expand volume slider ease of access center window start narrator button. دا څه کوي سٹارټ نریټر؟ چې تاسو هر ځای ته مثلا پوینټر وړئ، اپشن انتخابوئ، یو کار کوئ، دا درته هماغه تشریح کوي. دا به د هغو کسانو لپاره ده چې نه یې ویني. صحیح دی. سترګې کار نه کوي، فقط غواړي چې هغه غږ واوري، کوم ځای کې یم، کوم اپشن کلیک کوم، دا ټول درته تشریح کوي. صحیح دی. Narrator dialog OK button alt plus O heads up exiting narrator. ټرن اف ورته وایم ځکه که دا فعاله کړي بیا همداسې خبرې کوي، غږېږي. تاسو بیا دا مه فعاله کوئ. صحیح دی. اکثریت کمپیوټرو کې به چې فعاله شي بیا غیر فعاله کېږي نه. بل اپشن لرو سیټ اپ های کنټراسټ دی. سیټ اپ های کنټراسټ چې کلیک کوئ دلته ډېر اپشن لرو. اول اپشن turn on or off high contrast when left alt left shift او بل څه دی print screen. که چیرې تاسو د کیبورډ نه د چپ طرف alt د چپ طرف shift او بل د print screen بټن پریس کړئ نو دا های کنټراسټ شکل ته تبدیلیږي. زه alt shift نیسم، print screen پریس کوم، هم یو غږ لري او هم مسیج ورکوي. مسیج ته یس وایي. سکرین تبدیلوي ډارک موډ ته، کلاسیک شکل ته. دغه شکل ته وایي، دې ته های کنټراسټ وایي. وینئ ټول سیسټم وینډو یا ټول اپشنونه کلاسیک شکل یا افغاني وینډوز ایکس پی په شکل تبدیل شو. د دې اپشن پوسټ د شارټکټ کار. که دا اپشن تاسو غیر فعال کړئ بیا د شارټکټ کار نه کوي. اوس اپشن فعال دی، شارټکټ کار کوي. alt shift او بیا print screen بیرته څنګه کیږي؟ بیرته اول حالت ته راځي. صحیح شو؟ هم یو غږ لري او هم په اوله کې یو مسیج ورکوي. که دا دواړه اپشن فعاله کړي بیا نه غږ ورکوي او نه هم مسیج درته. بل اپشن ټرن آن نریټر بیا تکراري دی چې خبرې کوي، فعاله یې کوي. او ټرن آن ایډیټ ډسکریپشن دا بیا بعضې ډسکریپشنونه درته ښیي. کله چې تاسو ویډیو پلی کوئ، کوم وخت په ویډیو په منځ کې کوم مشکل وي بیا تاسو ته یو ایډیټ ډسکریپشن درکوي، یعنې صوتي تشریح درکوي. شي اوس نه عملي کېږي. ټرن آن میګنیفایر بیا هم زربین دی، د دې ځای نه هم فعاله کېږي. اول ته مو تاسو ته وښود او فقط یو دغه اپشن درته وایم چې دا کولی شي د ځای نه د کرسر سایز غټ کړي. مثال زه کرسر سایز انتخابوم، اپلای ورته وایم. اوس چې کله رن راخلاصوم، رن کې لیکل کوم، کرسر وینئ سایز څنګه شوی؟ غټ شوی دی. له دې ځای نه کولی شئ د کرسر سایز غټ کړئ. زه ورته کوشش. صحیح شو؟ بل اپشن دا درته وایم چې ریموو بیکګراوند ایمیجز ویر اویلیبل. فعلا د صفحې پر مخ بیکګراوند لرو نه لرو،
لري شوی دی. خو زبر شم دلته ورته یو پرسونالایز او دلته به صفحه لپاره څه انتخاب کو. دلته به د صفحه لپاره یو عکس انتخاب کو. صحیح شو. اوس کوواړی چې څه وکړي د صفحې د مخ د بیک ګراوند ریموو کړئ. دلته اپشن فالووي ریموو بیک ګراوند ایمیج کلیک پې کوئ اپلای ورته وایي. چې کله صفحې مخې ته وګورئ ریموو شوی دی شی نشته. او که وغواړئ چې دلته مثلا یو عکس کېږدئ پرسونالایز ته راځئ دلته به تاسو ته مسیج درکوي او د ځینې تاسو نشئ کولی چې عکس انتخاب کوئ. نه یور بیک ګراوند از کرنټلی تورن آف بای ایس اف اکسس سیټینګ. ځکه په سیټینګ کې وایي دا تغیر شوی دی. اوس ته نشئ کولی د صفحې لپاره څه انتخاب کړئ عکس انتخاب کړئ. بیرته یې څنګه فالوئ بیرته هم د کنټرول پنل او دا اپشن به تاسو بیرته غیر فعاله کړئ اپلای ورته. سرخلاص شو په دې باندې بیرته بیک کو. دا په های کنټراست کې د اپشنو دلته هم اپشنونه لرو خو بعضې اپشنونه تکراري دي. ټول دلته ما تشریح کړه. اول اپشن باندې کلیک کوو ټرن آن نریټر دی. ټول اپشن تکراري دي. دوهم اپشن باندې کلیک کوو دلته هم څه شی نشته. په دریم اپشن باندې کلیک وکړو آن سکرین کیبورډ دی تکراری دی. یو بل راځو ماوس ځینې د ماوس پاینټر تغییروي شکل هر شکل تاسو غواړئ انتخابوئ اپلای ورته وایئ په اتومات په همغه شکل ستاسو پاینټر څنګه کېږي شکل یې تغییریږي. بلاک انتخابوئ لارج وي وایټ رنګ سپین رنګ وي اپلای ورته وایئ په همغه شکل پاینټر څنګه کېږي چینجېږي. صحیح شو. بل اپشن لرو ټرن آن ماوس کی. Turn on mouse key we use the numeric keypad to move the mouse around the screen. په غټو کیبورډو کې کیبورډونه چې په خي طرف کې هغه لري نمبر لري لیدلې مو دي ماشين حساب په شکل شکار تر اخلي. که چیرې دا اپشن فعال وي تاسو اپلای ورته وایي بل همغه نمبرونه کولای شي له څلورو بټنونو چپ طرف کې کوم بټن دی چپ طرف کې ماشين حساب مې لیدلای نه دم لیدلای اسم نه لیدلای فعال کدا فعال کینو کولای شي ناغو نمبرونه د ماوس په حرکت کې کار واخلي. هغه په صورت کې چې ماوس خراب وي کار نه کوي ټچ پډ خراب وي. اما دا اپشن غیر فعال کې اپلای بیا کار نه کوي. بل اپشن لرو اکټیویټ ا وینډو بای هوورینګ اوور وذ د ماوس. ګورئ دا یو صفحه ما خلاصه کړې زه به یو بل مثلا نوټ پډ خلاص کړم. دا نوټ پډ صحیح شو. اوس زه لیکل کوم ځکه لیکل کیږي نوټ پډ کې کار پاینټر کومه خواته دی په دې بل صفحه باندې دی خو بیا هم لیکل کوم ځکه کیږي ځکه چې فعلا د نوټ پډ صفحه فعاله ده. که زه په دې صفحه کلیک وکم دا صفحه فعاله کیږي. صحیح دی. اوس کله کلم کومه نه لیکل کیږي ځکه چې په دې صفحه کې مونږ یو که غواړئ چې مثلا فوکس په دې صفحه شي په دې کلیک کوئ دلته به کار کیږي. دا په کلیک باندې کیږي. صحیح. اما که چیرې تاسو دلته راشئ دا اپشن څنګه کوي اپشن څه شو اکټیویټ وینډو که چیرې دا اپشن فعال کې اپلای ورته وایي اوس څه کار کوي. اوس څو صفحې دي دوه صفحې. زه فقط پاینټر راوړم د نوټ پډ خواته یې راوړئ نوټ پډ فعال کېږي د دې صفحې خواته یوسئ دا صفحه فعال بدون د کلیک وینئ نو دا کار وکړي دا اپشن کې ونه کړي او که چیرې نه مو غوښتل بیا دا اپشن بیرته غیر فعال کړئ. بل اپشن prevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of screen. اوس ګورئ موږ دوه صفحې لرو په کوم هغه کې د صفحې پر مخ خو بې نظمه دي. صحیح دی. غواړو دا منظم کړو یو چپ طرف ته راشي بل ښي طرف ته دا سیم کېږي دا کش کې ډراګ یې کوي دې خو ته چې ښه د آخر سرحد ته ورسېږي وینې یو صفحه ورکوي دا معنی خوښ یې کوي چې خوښ یې کوي اتومات خپله تنظیمېږي. دلته څه شی غواړي دلته نوټ پډ خو نظام په دوه برخو ویشل شو دی خو نوټ پډ یې خوا دا پروګرام. صحیح دی. یا مثلا خپل هم دې خواته چې کله په هغه راکش کوئ ډراګوئ دې خواته د صفحه اتومات تاسو ته خپل ځان هغه کې فټ کوي. که چیرې دا اپشن فعال کوي اپلای بیا دا کار نه کوي ورسته نه دی. اوس هر څومره دې خواته ورځئ تاسو ته کوم اپشن نه درکوي خوښ یې کوي هېڅ نه سمېږي اتوماتیک نه برابر. دا بیرته غیر فعال کړو. او بل اپشن نور شی نه لري یو کیبورډ کې لږ اپشن لري. اول turn on mouse key تکرار دی. صحیح دی. make it easier to type turn on stick key دا لږ مهم دی. stick key اوس ګورئ زه مثال غواړم رن راخلاص کړم رن سره کوم راخلاصېږي
وینډوز کی آر دواړه یو وخت کې باید ونیول شي کنه د وینډوز کی او د هم آر دواړه باید په هم زمان یعنی په یو وخت کې پریس شي او بل اخر شي راخلاصيږي که چیرې مثلا یو لاس نه وي مکمل صحیح دی او په دې لاس کې د میوه ګوته پاتې وي به تران څنګه راخلاصي به څنګه ران راخلاصوي ها لپخینه کار اخلي سوال دی کنه نو دغه سوالات کې یعنی ما ویل اوله کې چې دغه صحه او دغه اپشن ټول د کسان لپاره جوړ دي چې ما یو بوي اوس که مثلا ران راخلاصوم خو داري الحمدلله ګوته شته وینډوز کی آر راخلاصيږي خو که چیرې به ګوته نه وي مشکل وي او څو بټنه په یو وخت کې نشي نیولای به د اپشن تاسو فعال کړئ اپلای ورته اوس هم دا یو ګوته نم کول شي کار واخلي وینډوز کی آر څه شي راخلاصي ران یا مثلا غواړم د پروجیکټور اپشن راخلاص کوم شاکټ شي و د پروجیکټ وینډوز کی پی اتومات اپشن راخلاصي صحیح دی یعنی دلته کچې تاسو شارټکټ استفاده کوئ بیا همزمان یا په یو وخت کې څو بټن نه پریس کوئ تنهایی ټول کار کوي کدا اپشن فعال وي او که غیر فعال وي بیا مجبور یې تاسو بټن یو ځای پریس کوئ ټرن آن ټاګل کیز دا اپشن کچې فعال وي اپلای ورته وي کپس لاک نم لاک او سکرول لاک دا درې بټن دي چې یو دنه دلته شته په لپټاپ کې او دوه دنه په غټو کیبورډو کې دا شکل پریس کوي غږ لري دا غږ چې شي د کپس لاک دی د دې وچاله لپاره دي چې نه ویني صحیح دی فقط د غږ لمخې تشخیصوي چې کپس لاک فعال شو که غیر فعال شو دا د فعال غږ دی او دا د غیر فعال ځکه اپشن فعال دی دا کپس لاک بعضی بټن څه شي لري غږونه لري نم لاک د ځکه نشته هغه په مغاټو کیبورډو کې د نمبرو خواته دی چې نمبرونه قلفوي صحیح دی هغه چې کله پریس کوي غږ لري سکرول لاک هم هغه کیبورډو کې دی ار یو چې پریس کوي ځان نه چي لري غږ لري نو دا غږ ولري کې ونه لري او کنه غوړي به دا غیر فعال کېږي څه شو په دې باندې بس نو دلته کفایت کوي او نور څه نشته او بس خلاص بس دی بل اپشن اوټو پلی لرو اوټو پلی یعنی اتوماتیک خپل یو سفر خلاصي زه یو اپشن په فلاش کې درته تشریح کوم نو ټول تکراری دی راکې یو فلاش ماته راکې خالی دا کې مهم نه دی ګوري چې کله فلاش کمپیوټر سره وصلوم میسج ورکوي صحیح دی دا میسج دی دا اوټو پلی دی کله چې کلیک وکوم ماته وایي چې ته څه کوي فلاش راخلاصوي دلته وایي فلاش راخلاصوي نه اوپن فولډر ټریک نو اکشن هیڅ نه راخلاصوي دا میسج ورکوي ځکه چې تاسو موږ اپشن څه انتخاب کړی اسک می ایوری ټایم هر ځل چې ما فلاش وصلو مانه شي کوه پوښتنه کوم که زه دا اپشن دوام انتخاب کوم سیو ورته وایم او چې کله زه فلاش وصل کوم کمپیوټر سره بدون د چې زیرا خلاص کوم مستقیم خپل کمپیوټر راخلاصوي وینئ خالی دی شی نشته پکې ده صحیح شو یعنی تاسو فلاش نه راخلاصوي اتوماتیک خپل کمپیوټر راخلاصوي دا ځکه چې دلته موږ اپشن ورته انتخاب کړو که ټیک نو اکشن انتخاب کړئ به هیڅ کار نه کوي یو غږ ورکوي چې بس کنیکټ شو نو تاسو ته میسج نه درکوي چې تاسو ته چیرې خلاص کی او دا اوس به سره دی داسې کار نه کوي چې ټیک نو اکشن ونیسئ هیڅ کار هم نه کوي صحیح دی قد یو غږ کوي فلاش وصلیږي نور که غواړئ چې فلاش راخلاص کړي خپله خو موږ کوم انتخابو اسک می ایوری ټایم هر ځل موږ باید پوښتنه وکړي دا فلاش کې ما دا مثال درک تاسو سی ډي ډي وي ډي یا هم خپل ټلیفونونه چې له کمپیوټر سره وصلوي ټول کولای شي اپشن یې څنګه کوي دي چې دا هغه ټلیفونونه چې ما مثلا کمپیوټر سره وصل کړی وي نه د شاګردانو دي د هر ټول ټلیفونونه وصل کړی ټول ته لیست راغلی اوس مثال خپل ټلیفون دی ورته مشخصه شي دا زما ټلیفون دی هر ځل چې راخلاصو پوښتنه رانه وکړه مستقیم راخلاص که خپل صحیح دی نو د ځینې ورته اپشن ټاک چې دا باندې زیات کار نه لرو ځکه ټول چیز ډیفالت شکل انتخاب دي ضرور نه دی پوه شئ په دې باندې دغه ته اوټو پلی اپشن نه وایي بس ته